څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پر 20 جون باندې د ملي شهید افغان شهید عثمان خان کاکړ څلرم تلین دی او دا څلرم تلین چې دی په ټول پښتون افغان کې دا خلک لمانځي، خاص کر په سهیلي پښتونخوا په کوټه کې په ایوب سټیډیم کې د فوټبال کوم ګراوند چې دی په دې کې به دا لمانځل کېږي. په دې هکله باندې نن زموږ میلمه دی محترم نصیب لالا چې دی یو خپله مزدوري هم کوي، روزګار هم کوي، د ورځپاڼې کوم مشرق کې جنګ او دا نور ورځپاڼې چې دي دا په کوټه ښار کې ویشي هم خرڅوي هم، خو خپله هم ډېر قامي وطن دوست او افغان سنټرک نظر لري. په دې هکله باندې موږ نصیب خان لالا ته ښه راغلاست وایو زموږ نن په پروګرام کې. او زموږ اوله پوښتنه دا ده چې نصیب لالا ستا بحیثیت یې دا یو د لوی عمر انسان یا عثمان لالا په ژوند کې لیدل یا تاسو د ورځپاڼو والا د عثمان لالا سره لیدل، تاسو عثمان لالا څه کم عثمان لالا لیدلی دی او کم تاسو سره کم کومک کړی دی خاص کر د ورځپاڼو دغه سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رفیع الله جانه سره ډېره شکریه چې نن د عثمان لالا په تېر سوي ژوند باندې رڼا اچوي او د عثمان لالا نظریه او فلسفه د سوشل میډیا په ذریعه ته د نوجوانانو ته د نوي نسل ته ورسوي. ستا ډېره شکریه. او دویم د عثمان لالا چې کوم دا سوال تا وکړئ د مظلوم اقوامو دپاره یا د سیاست دپاره، د عثمان لالا خو د مظلوم اقوامو دپاره یو غر که چیرې عثمان لالا په سیمټ کې دا 6 کاله نه و ګایدلی، نن به دا د بلوچستان خاص کر د پښتنو د سیمې چې کوم معدنیات وو دا به اوس وختي لا د دې سوداوې سوي وې، د دې به دا وطن رایستل به شروع وو، اوس به د نیم پنجاب په دې به آباد وو. نو ډېر د عثمان لالا و جدوجهد و کوشش و چې نن دی 4 کاله د عثمان لالا د شهادت اوسو او 6 کاله او د 10 کاله بعد دی اوس الاټمنټ کوي د هغه کوي. نو په نامه یې سره اړوي په دې کې دا غونډه دا زموږ خپل دا خرڅ سوي خلک هم ورسره وي. خو هغه ټیم چې شهید عثمان لالا حیات و د دوی دپاره ډېر لوی غر وولي، ده ته یو سړی ورمعلوم و، یو علاقه ورمعلومه وه په کوم ځای کې معدنیات دي، دا معدنیات د چا حق دی، دا د هغه قومو حق دی چې دوی پر پراته دي. او دا چې کوم دي شاملات ورته وایي دا خو د 300 کاله څخه چې په دې باندې انګرېز هم راغلي وو، بریټیش ګورنمنټ هم راغلی وو، بیا به دغه و چې دا برې صغیر ولو، بیا برې صغیر کې دا د کوم د برې صغیر د وخت څخه دا کوم چې دا سټلمنټ هغه ټیم سوی دی، دا شاملات کوم غرونو دا د قبایلو وو او یې په دې لپاره عثمان لالا دغه ډېر دغه کړی وو. ښه دوم دا دی چې دا عثمان لالا د مطلب د کوم د ځوانانو سکالرشپونه چې دي یا دا ډومسایل چې دي پردي خلک چې راغلي دي دلې پنجابیان یا نور خلک دا زموږ نوکریان یا دا دغه وړي په دې باندې هم عثمان لالا ډېر زیات ځینې کړي دي. په دې حواله که ته مختصر نظر سره شي. دا خو عثمان لالا چې پر دې باندې ډېر جدوجهد وکړي، دونه جدوجهد یې وکړي د ول چې کوم زما نوجوانان دي تعلیمونه وکړي داسې خو زه غله نسم جوړولی، داسې خو زه قاتلان نسم جوړولی، دا زما سیټان دي، دا به زما یي، که هغه بلوچ وي که پښتون وي که هزاره یي. او په دې کې یو ډومیسایل راځي سیټلر چې ورته وایي په د انګریزي کې، هغه مطلب د پلار د نیکه د وخت څخه د اوس په دا تودرو اوسي، ډېر د نیکهګانو د وخت څخه اوسي، مطلب پاکستان و جوړ برې صغیر و هغه ټیم څخه دوی اوسي، د هغه دپاره ویل بلکل دا زما وروڼی دي زما دغه دي. لیکن یو داسې خلک راسي چې پلار یې دلته سیکرټري تېر سوی، ډایرکټر تېر سوی د وفا کسه، ده ته دغه حالات ورمعلوم د بلوچستان چې ان ایجوکیټډ خلک دي، دی به راولاړ شو د هغه ځای لوکل به د زوی دپاره یا د لور دپاره یا د وراره دپاره یا ټولې دپاره یا د پښې د زوی دپاره یا د اش د زوی دپاره به یې جوړ کړي چې ده به دا دغه په ژوند به دا پټه لیدلې لا نه وه. د دې د مخنیوي دپاره دا و چې عثمان لالا جدوجهد وکړي، په هغه کې الله پاک دی کامیابه کړي. نن زموږ حق و موږ ته د ایجوکیشن چې کوم زموږ افسران دا ټیم لګېږي زموږ په پښتني سیمه کې غریب دا د طب پوهنتون دپاره د ډاکټرانو دپاره هم د ډېر جدوجهد وکړي، ډېر جدوجهد یې وکړي. د ډاکټران دي نن زموږ لوکل ډاکټران زه نن د پسې نه را روان وم، یو زنانه د سیول هسپتال سره ووتله، ښه خپل موټر یې چلاوه په ځای کې روان، د هغه دغه زموږ د لوکل زنانه ده زموږ خور
او بل تا د سینټ کې تا ویل ما د لانچیز ته تللی یم د دغه پورې نه مطلب د عثمان د کردار په حواله باندې چې وسړي داسې نه وړي چې زموږ پیسې پر پاتې دي یا زموږ مقایجات پر پاتې دي تاسې کوم وزټ کړی دی هغه حواله باندې عثمان لالا خو چې کوم ژوند تېر کړی و که چې کوم وخت د په غربت کې را تېر کړی و هغه رنګه یې په الله پاک چې د دا کاڼو دغه دا کرومایټ چې د دغه راووتی ده خپله ګزاره په هغه کوله خو د سرکار و پیسو ته یا د عوامو پیسو ته ته په د ګرسره کتل لا نه کتل نه د عوامو ول دغه کې چې زه پارلمنټ راجر کې چې زه چای کومه په 100 روپۍ یا په 10 روپۍ په 50 روپۍ کپ زما د جیبه چې دی ورکوي نو زه ولې د خپله جیبه نه ورکوم زه د دوی د وینو باندې دغه خپل دغه نه کوم د ټیکسو پیسې دي د وینو خوله یې سره یو کړي دی ما ته ټیکس راکوي دا د ټیکسه فنډ جوړېږي دا فنډ او ما ته میلاوېږي دا فنډ خو د دې دپاره نه دی چې زه په جیب کې واچوم زه دې کړایانې په کړم زه یو دغه په وکړم نصیب لالا آخري پوښتنه دا ده چې ملي شهید عثمان لالا پر پښتون افغان او خاص کار پر محکوم قومو باندې سندي سرایکي بلوچ پر دې باندې څه حق لري دغه د عثمان لالا دا ګرده قومونه چې تا یاد کړو دا چې موږ شپه ورځ د ده دپاره دعاګانې کوو دا هم کم په چیش کم دی ده دا ټیم خپل سر وبایلي د دغه مظلوم اقوام دپاره د مظلوم قومو دپاره خصوصا د افغانستان دپاره خصوصا د پاکستان چې کوم پښتانه د هغو دپاره دغه نن چې دی په تورو خاورو کې پروت دی شهید شو یا شهید کوي ده د دا مظلوم قومو کوم چې اواز د پارلمنټ کې تر ننه پورې چا نه و پورته کړی ده راپورته کړي چې دا د پاکستان عوام دي غریب که سرایکی دي که سندی دي که هزاره دي که هر قوم دی زموږ سره که سیک پروت دی که عیسایي پروت دی که اهل کتاب دی که بغیر کتاب دی دا زموږ مظلومه قوم دی د دې حفاظت زموږ ته الله پاک هم راته ویلي دي چې د دې حفاظت به کوې د مظلوم قوم د غیر مسلم چې ستا سره وي د هغه به ته ډېر حفاظت کوې عثمان لالا چې کوم ژوند تېر کړي ډېر شرعي ژوند یې تېر کړي اسلامي طرز باندې یې تېر کړي نه د بل حق وخواړي نه د مظلوم قوم په بل د مظلوم انسانانو حق یې په بل وخواړي نه خپله خواړي نه په بل خواړي دا خو د عثمان لالا ګټه وله د عثمان لالا نن چې دا دغه دی عثمان لالا کې یو بل شی مولو دی عیاشه نه و بیا د بي دي ډېره ماتې دا به دا د ځوانان دي د بل و لور ته یا د بل و دغه د پارلمنټ کې خلک ولاړ شي بوتلان هم په لاس کې کمرې هم وکړي خو عثمان لالا ډېر صفا ډېر ایمانداره دغه دا شی چې دا په ایماندار دا دلیرې په ایمانداره سړي کې دا بېایمانه سړی چې هغه د دلیره خبره نشي کولی هغه چې دی د یوې چپلاخ کې بیریږي ولې د ده کې د هغه ایمان نشته ولې ده د بل دغه کړي لړلې سره پیسې مې خوري نور عیاشي مې کوي بوتلان هم دغه لیکن د عثمان لالا په دا 6 کاله چې په پارلمنټ کې په سینټ کې د ده کردار اوسېدلی شاید په تاریخ کې بلکې د پاکستان تاریخ نه زم چې د بر صغیر تاریخ چې دا سینټ دغه جوړه شوې ده اداره دغه سینیټر به نه راغلی او نه به راشي خوشحال بابا وایي چې په دنیا کې د زمرو وي دا 2 کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران سي نصیب راوله باچا خان ډېره زیاته مننه چې موږ ته د یونټ دغه راکړو او خاص کار د نصیب لالا راتګ ډېر خوشحاله سو موږ دلته انټرویو وکړه نو د نصیب لالا او د باچا خان د کاریاست او د سلیمان خان ستاسو د ټولو مننه کور مو ودان او بیا به خدای کوم پر مخ باندې پر عثمان لالا باندې څېړنې کوو او خبرې به کوو نصیب لالا ډېر زیات مننه ډېره شکریه ستا هم ډېره شکریه